شد کفر شپه سهارا اذان وایا ماتی تور اشغال کر غازیارا اذان وایا تیر شد کفر شپه سهارا اذان وایا ماتی تور اشغال کر غازیارا اذان وایا تعلیماره سټوډیو درنو لیدونکو او اوریدونکو دا د جلیز ولسوالۍ د سیاخاک بازار یا سیاخاک سیمه ده چې تر دې پورته نور د میدان وردګو بېسود ولسوالي او ورپسې د بامیانو ولایت شروع کیږي چې دا سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلې راولا بهار پدې خزان ولس راولا بهار پدې ما نوم ډاکټر همایون افتخار ده په نیلي کې په بیاس شفاخانه کې ډاکټر یم. د کوم ځای راغلی او چېرته روان دی؟ زه نیلي ته ځو. تاسې څومره ساحه کې د طالبان سیمه کې سفر کوئ؟ موږ فلحال داسې ووایو چې کمپنۍ نه دې خوا د میدان شهر نه دې خوا د طالبانو څخه د تبدیل ترغج او ترجیح په دې لاره کې څه امنیتي ستونزه او څه خطر نه احساس کوئ؟ امارت اسلامي په هر ځای کې چې ده اسلام چې هر چېرته وي هغه د امن ځای ده او د سکون ځای ده هغه ته د حیواناتو ته هم سکون ملاوي. نه ډریور ته دې نه ما پوښتنه وکړه دا اوس یې 3 پرچې ورکړي 600 روپۍ ترې اخیستې دا وګوره 800 روپۍ ترې واخیستې ما دې تاسو طالبان نه غواړئ یقین وکړه عوام 99% طالب غواړي. طالب څه معنا؟ طالب وایي قرآن ته څوک چې قرآن نه غواړي کافر. نام خود معرفی کن. از کدام ولایت کدام ولسوالی؟ ولایت میدان وردگ است ولسوالی مرکز بسود. حال در این منطقه تازه مجاهدین آمده وضعیت مجاهدین به شما چطور است؟ وضعیت مجاهدین من خود من در موتروانم در مسیر کار میکنم تا هنوز از مجاهدین که دم آزار اذیت ندیدم. برادر محترم نام خودت معرفی کن. نور محمد. از کدام ولایت کدام ولسوالی هستی؟ ولایت میدان وردگ ولسوالی جلدی. شما اینجا چی کار میکنید؟ ما قبل کار هستیم دکاندار متوان. این بازار چی نام داره؟ بازار سیاخاب. حالی در این منطقه مجاهدین امارت اسلامی آمده وضعیت مجاهدین به شما چطور است؟ بسیار خوب ما خیلی خوشحالیم. امنیت ما گرفته زورگویی بند شده اذیت نمیشیم. ما از مجاهدین بسیار خوشحالیم. اینجا کدام ظلم دوزی چیز کدام کسی نه انشالله نه. با مجاهدین امارت اسلامی که در تمام ولایت میدان یا در افغانستان شما به صفت یک تبع افغانستان مسلمان چی پیام دارید؟ پیام ما اینه که هرچی عاجل خدای پاک کمک کنه به این مردم که میره از چنگ دولت فساد آزاد کنه و مردم در ساحه امن و آرام زندگی کنه. تلویزیون ها باز رسانه ها یا حکومت یا دیگر رسانه ها میگویند که طالبان خطر برای تبعه قوم هزاره یا تشیع اهل مذهب پیروان که بوده طالبان برای اونو خطر داره. این ادعای دشمن شما چطور تعبیر نه این کاملا اشتباهی دیگه. ما تا زمانی که ندیدیم تهدید بود بالای ما درست و زمانی که آمده این منطقه ما را تصرف کرده گرفته ولی کنیم گپا کاملا مبالغه بوده تبلیغ بوده و ما خیلی حالی به شما دینی و مذهبی و قانونی خود آزادی اساس طرف ما بله ما کاملا زندگی خود حالی میکنیم. علی ماراش ویدیو تک خپل ځان معرفي کړئ. السلام علیکم زما نوم ده صدام او لکه نیم اوسېدونکی یم مګر یم او موږ پلان راغلي وو د سیاحت ته او د پات مو ډېر خوند وکړ او انشاءالله تعالی کامیابه دې وکړي او زړه د خلاصه ټول جهاد کوي او همیشه دعا کوی دي او امارت ته ډېر خوشحاله یو ځکه لږه خوشحاله یو. په دې وروستیو کې د جلیز ولسوالۍ فتح شوې او د دښمن سخت طرفات او شکست وکړله. د دښمن په اداره کې ولاړو نورو عسکرو ته د یوه ځوان مجاهد په صفت څه پیغام هغو ته دا پیغام لرو چې وروره ټول دې تسلیم سي او موږ سره زور نه سي وهلی ماشاءالله موږ سره د الله نصرت ده او موږ له دوی نه غواړو چې بدون چې وینې توی سي راځي چې سلا دې کېږي او د امارت د بیرغ لاندې دی. داسې ویل کېږي چې د دې سیمې اوسېدونکي ټول له هزاره قوم سره تعلق لرونکي کسان دي. د هغوی وضعیت تاسو سره څنګه ده چې تاسو دې سیمې ته راغلي یاستئ دا سیمه تازه پته؟
والا دوی زموږ نه ډېر خوشحاله دي او خصوصا دا موټروانان چې راځي دا لوڅوي او دوی سره ډېر بد کارونه کړي وروره جانه چې طلاګانې دې په اخیستي او دا خو ټول اربکي دي بس ټول هغه باندې هغه نه دي او امارات نه ډېر خوشحاله دي هر موټروان نه چې پوښتنه کوو او ډېر په ښه هغه باندې وجه باندې